کانټاکټ شماره تاسو ته په سکرین ښکاري. راځئ خپل نوم لیکنه وکړئ. د اختر لومړۍ ورځ به قرباني کوو. هر هغه چا چې عطا فاونډیشن سره د قربانۍ مرسته کړي د هغې نومونه او تخلص به هم اخیستل کېږي. نورته د قبر د عذاب نه ډارېږي وایي نه نه ډارېږي. دا د هغه بیبي کور دی چې څو موده مخکې خاوند په حق ورسېد سپین ږیری او ځان ته ژوند کوي. زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتې ژوند لتاره عبادت دے ته د ژوند د غرچې نه مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نهم تاریخ ته د یکشنبې ورځ ده، شپږمه میاشت ده، 2023 کال دی. دا د هغه بیبي کور دی چې څو موده مخکې خاوند په حق ورسېد سپین ږیری او ځان ته ژوند کوي، د بې بنیادۍ ژوند کوي. انسان باید په یو سکنډ هم په ځان اعتبار ونه لري. چې هر وخت وایم چې ښه کارونه ښه صدقې هغه د معاشر ورځ د قیامت دا باید نظر کې ونیسو. ځان ته به یې که څوک مخکې خو لا ښه ورسره یو سپین ږیری بابا و، ډېره سخته ده په دې کنډواله کور کې او د ګټې څوک نه لري بیخي. الله دې رحم وکړي. نامت یاد دی زد گل کلم زان دی خاورے دس پرلی د باغ وگمئی مور. السلام علیکم. اوه موټی شي کو چل شي شکر الحمدلله. تو کا بھائی سید الله ساتنه دیدن شي صحت روغ شي صحت روح اسمع فلان نه یو اسمع بابا یا چی بابا بابا خو تیار هم نه لکه چار ما دي چې سلور مې شي چې بابا وفات شوی دی. بابا مې یادېږي مرختیا هم همدل دوسېږم ځان ته الله نشته الله شته. یاره د دې تقوا ته زموږ سلام دی سلام. قبر کې راشي ځانا وردا د قبر د عذاب نه ډارېږي وایي قبر کې بس څه کوي مداري من يا سبع جنبين پیغمبران پاتې شوي دي موږ وسیاست اي دا خبر زړی مې غوړ ته دي من يا سبع جنبين وششتا په دې نو خرج واسه خرج وخت دغه زوی دی راغی دی وای ما الله مهربان شي. زنوم بغلان کې ومه هغه ته سیلابونه راغلیو خبر شوی ما دا وایله اوس راورسېدو له خیره سره د غټ اختر امین دین اسلام قوي ده. قرباني را روانه ده. قرباني به کوله خیره سره د هغه افغانانو قربانیانې به دلته کوو، تاسو ته به یې درکوو، داسې نورو سیلاب ځپلو ته به یې ورکوو، هغه زلزله ځپلو ته به یې ولې نه زه سودا راکته کوم بیرته زر راځم. صحیح ده دین او اسلام قوي ولري. سودا راکته کوم تقواداره ده، دینداره ده او مؤمنه ده، په دې عقیده ده چې یو ورځ نه یو ورځ به مړ کېږو. پیغمبران پاتې نه دي، اصحابان پاتې نه دي. ورته د قبر د عذاب نه ډارېږي وایي نه ډارېږي قبر د عذابه. زه سودا راکته کوم زر راځم. صحیح ده مورې خوږې مورې وایا ځان درته لوګې کړم که جهان درته لوګې کړم. دکه کراچۍ سودا راوړله دکه کراچۍ راوړه خو یوازې ده. ما ته پرېږده مورې ما ته پرېږده. شاعر میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا. دا چیرې ده تاسو ورته څه وایي
کنګرو په شیان ورته کنګرو وایي تازه تازه مې راواخیستې ښه مورې چې د درته جایز وې نو زما خانقاه دا خورا پورې د سودا کته کور د سودا کته پرې خوږې مورې دا شامپو شو دا پوډر شو د کالو دا د رومیان شو دا د سر شامپو شو دا د بدن صابون شو دا ولې مېز مې راوړي خرما مې راوړي ښه مورې بادام مې راوړي تشات مې راوړي درته او یا شوده مې راوړي دا وریجې دي ښه مورې دا لوبیا شو ښه او دا د شوده دي شوده وړه هغه راکته کومه زه خوږې مورې مور خوږې مور ګوري دا په حلال کې ښه ما کور پتا الله ته ډېر عمر درکړي د عزت عمر درکړي ته موږ ته دعا کوه چې الله موږ ایمان ښایسته کړي مول پتا ته دین اسلام خو یې دین اسلام دا چې چا راوړي هغې ته دعا وکړه چا چې دېګلې هغه مول اسلام نه کوي وبخي امین ډېر عمر ورکړي امین امین نور موږ ته راکړي اجازه نه خو چې په کار نه دي نه راځي دې ورکړي پیسې خو په کار نه دي پیسې راځي نه ګورم خوږې دا ستا زوی تا ته درکوي ستا زوی دا عمر دې ډېر شي خدای دین اسلام خو یې ډېر عمر دې چې آز څوک لیږي دې ته چاوي هغه مول په لاره ډېر عمر ورکړي دین اسلام خو یې دین اسلام قوي ولري عمر د عزت راته غواړه عزت هم ورسره ایوه بس نور موږ ته راکړي اجازه یو حق دې په ما غر دې دا به څنګه پوره کېږي ته چې نه خدای دې بس خیر سي دا چې ګورو شو بیا حلال کار سره به وخوره ښه قرباني کوي هلته زموږ بازو قرباني به کوم دغه افغانانو قربانیانې به په دې افغانستان کې کوو تاسو ته به راوړم د تاسو په څېر نور یتیمو غریبو ته صحیح قدرمنو مسلمانانو چې هر چېرته اوسئ سوکاله اوسئ کامیاب اوسئ د خپلې قدرمنې کورنۍ سره دا بیچاره تکې تنها اوسېږي کنډواله کور کې ښکاري به تاسو ته یو 4 میاشتې مخکې د دوی سپین ږیری بابا پاک ورسېدو الله دې ورته مغفرت وکړي د ټولو مړو سره ژوندو ته دې الله د عزت عمر ورکړي د صحت عمر دې الله ورکړي دین اسلام قوي ولري دین اسلام قوي ولري دا و د نن ورځې خپرونه د دې کورنۍ ته دې دپاره سودا راوړل د دې پر موږ حق دی عطا فاونډیشن کوشش کوي چې داسې شخص ته ورکړي چې هغه بې بنیاده وي یتیم وي کونډه وي عطا فاونډیشن کې خپله یو نظام موجود دی الحمدلله عطا فاونډیشن کم کارونه چې کوي بنیادي کارونه کوي 9 تاریخ د یکشنبې ورځ 8مه میاشت 2024 کال راځئ د اختر ته یو څو ورځې پاتې دي قربانیانې په خپل هیواد کې وکړئ یتیم لرو غریب لرو مسکین لرو زلزله ځپلو خلکو ته به یې کوو سیلاب ځپلو ته به یې کوو او په خپل هیواد کې به یې کوو کنټاکټ شماره تاسو ته په سکرین ښکاري راځئ خپل نوم لیکنه وکړئ د اختر لومړۍ ورځ به قرباني کوو هر هغه چا چې عطا فاونډیشن سره د قربانۍ مرسته کړي د هغې نومونه او تخلص به هم اخیستل کېږي او مال به یې ذبحه کېږي الله رب العزت دې د ټولو قربانیانې مرستې په خپل دربار کې قبول کړي دا به د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت ما کور پتا جنت دې ما دپاره فرښته ژوند له تانه عبادت دې ته د ژوند د غره چینه